د نن ورځې لس ډیر تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه ډیر په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. روژه العربیه ټلویزیون د سعودي عربستان د سترې محکمې د چارواکو په حواله خبر ورکړی او ویلي دي چې د دې احتمال ډېر شته چې راتلونکې جمعې په مبارکه ورځ د روژې لومړۍ ورځ وي. کورنیو چارو وزارت د کورنیو چارو وزارت نن یو وار بیا په یو ځانګړې امنیتي غونډه کې پریکړه کړې ده چې کابل ښار کې به پر ګردبندیز جدي څارنه وکړي، ځکه کابل ښار کې ورځ تر بلې د کورونا مثبتې پیښې په ډېرېدو دي، خو ښاریان په کورونو کې نه پاتې کېږي او د ښار په ډېرو برخو کې اوس هم بیروبار جوړ وي. عمران خان د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د کورونا وایرس معاینه چې د چهارشنبې په ورځ ترسره شوې وه پایله یې منفي وختله. دا له هغې وروسته چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د آیدي خیره بنسټ مشر فیصل آیدي سره د اپریل میاشتې په 15مه نیټه لیدلې وه. فیصل آیدي وړمه ورځ پر کورونا اخته شوی ده. غني د ولسمشر د فرمان په اساس د کورونا ناروغۍ د مخنیوي په موخه د کندهار له زندان څخه 8 تنه زندانیان خوشي شوي دي. په خوشي شویو بندیانو کې تر ډیره د لوړ عمر کسان شامل دي. پرون د زندانونو چارو د تنظیم ادارې عمومي مشر راشد توتاخیل هم ویلي و چې تر اوسه پورې له کورونا ناروغۍ د مخنیوي په موخه د ولسمشر د فرمان په اساس 5586 بندیان خوشي شوي دي. کورونا تازه حال عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار، هلمند، زابل او نیمروز ولایتونو کې هم د کورونا وبا 33 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. له دغه پیښو څخه 2 په کندهار کې، 2 په زابل، 4 په هلمند او 5 په نیمروز کې ثبت شوي دي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا وبا د مثبتو پیښو شمیر 1186 ته ورسید. وزیرستان شمالي وزیرستان کې په یو برید کې 5 پاکستاني عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د پاکستاني عسکرو پر موټر راکټي برید کړی ده. په پیښه کې 2 پاکستاني عسکر وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. همداراز یو ملکي وګړی هم په دغه پیښه کې ټپي شوی ده. افغان زندانونه د ګمارل شوي پلاوي په راپور کې راغلي چې په زندانونو کې د ماشومانو او ښځو ترمنځ اخلاقي فساد ته لمن وهل کیږي. د محبسونو دننه د نشهیي توکو ستر تجارت روان ده. ماشومان او ښځینه زندانیان نشهیي توکو باندې اخته شوي دي. د زندانیانو دوسیې نه څېړل کیږي او د اشرف غني د حکم په بنسټ د خلاصېدونکو زندانیانو په لیست کې دغه کسانو نومونه اچول کیږي چې مسؤلو چارواکو ته یې پیسې ورکړې وي. افغان جاپان روغتون د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو راپور کې ویلي په افغان جاپان روغتون کې د کوویډ-19 ناروغانو د درملنې له وضعیت ښکاري چې په دغه روغتون کې ګڼې ستونزې موجودې دي. د صحي کارکوونکو کمښت، د کارکوونکو غیر حاضري او د ژمنتیا نشتون، د وسایل او نورو ضروري طبي توکو کمښت، د ډاکټرانو د اوسېدو لپاره د مناسب ځای نشتون، د معایناتو د پایلې ځنډېدل او د لوړپوړو چارواکو فرمایشونه د مدیریت کمزوري او د ناروغانو د انتقال لپاره د امبولانسونو کمښت او هغه ستونزې دي چې اوسمهال یاد روغتون ورسره مخ ده. جواد ظریف ایران وایي د افغانستان په ګډون په ټوله سیمه کې د سولې او ثبات د راوستو لپاره هڅې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي په دې وروستیو کې د افغانستان، سوریې، یمن، روسیې، پاکستان، هند او ملګرو ملتونو له چارواکو او ډیپلوماټانو سره په سیمه کې روان وضعیت خبرې کړې دي. د ده په خبره دوی د افغانستان په ګډون په ټوله سیمه کې د سولې او دایمي ثبات د راتګ غوښتنه کوي او په دې اړه یې د سیمې هیوادونو ته خپل استازي لیږلي دي. ناټو په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي په توګه د نیکولاسکي د ماموریت دوره پای ته رسېدلې ده او له ولسمشر غني سره یې د مخیخي په توګه د ویډیو کانفرانس له لارې کتلې دي. ولسمشر غني په افغانستان کې لومړی د برېټانیا د سفیر او بیا وروسته د 3 کلونو لپاره د ناټو د ملکي استازي په توګه د نیکولاسکي د فعالیتونو ستایلي دي کې ویلي د پروزنیز او تخنیکي برخه کې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د غراض له کورونا سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.